بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. ګلالۍ کریمي را سره ده او زه غواړم چې ستاسو ځینې پوښتنې او ځینې انتقادونه او ځینې به وم چې توهینامیزې خبرې دا ټولې غواړم دلته ورسوم او د ده ځواب به تاسې واورئ. ګلالۍ اول خو ستړې مه شئ، په خیر راغلې. زه غواړم چې ستا د مینوالو بالخصوص هغه ملګري چې سوشل میډیا کاروي زیاتره وختانه ګیلې کوي او ځینې وخت حتی توهینامیزه خبرې هم کوي، خو ستاسو حوصله آفرین ویم چې ډېر حوصله لرئ که نه. دا خلک وایي چې تاسې په افغان کلتور باندې نه یې ولاړه یا هغه افغاني کلتور هغه افغاني جامه چې موږ تاسې لرو هغه ډول تاسې نه اغوندئ. په همدې خاطر باندې موږ په تاسو باندې نقد هم کوو او یا هم توهین به ورته ووایم، ځکه نقد بیل شی دی، توهین بیل شی دی. کیدای شي دا ماته ووایي که نه. دغه خلکو ته چې مثلا ستا په لباس، ستا په ټیکري، ستا په هغه خبرې کوي، فکر نه کوي چې په حقه دي؟ ډېره مننه خوشحال صاحب. لومړی خو سلامونه تاسو ته. وعلیکم السلام. ستاسو ټولو مینوالو ته هیله لرم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او خپل کورنۍ تر څنګ اوسئ او زموږ خبرې اورئ. اوه دا ډېره مهمه ده. بالکل هغه دا اړینه است. این اړینه ده. ډېره مننه خوشحال صاحب. البته زه ډېری کمنټونه یا ډېری د دوی هغه پیغامونه زه ترلاسه کوم چې وایي ته پښتنه یې ته ولې داسې لباس اغوندې، ته پښتو خلاف کارونه کوي، د پښتو کلتور خلاف کارونه کوي، ته باید داسې وکړې هغسې وکړې. زه فکر کوم دغه پښتو ساتل یوازې یوې نجلۍ یا یوې ښځې پورې اړه نه لري. اوس موږ داسې ځوانان لرو یا داسې کسان لرو چې اصل کې داسې کارونه کوي چې نه په اسلام کې راغلی دی او نه په انسانیت کې راغلی دی. نو دا ګوتې باید یوازې ښځو ته ونه نیول. زما شخصي لباس چا پورې مربوط نه دی. تقریبا ما 3 کاله کېږي تاسو په جریان کې خوشحال صاحب چې نږدې 3 کاله ته نږدې کاله هم لا پوره نه دي. نو شاوخوا 3 کاله کېږي چې زه فرانسه کې ژوند کوم. ژبه مې زده کړله، کار کوم، خپله یې ګټم، خپله یې خورم، خپل ځان خپله سپانسر کوم. چاته مې لاس نه دی نیولی او زما لباس ما خپل لباس. زه داسې یو ځوان ماته وښایه چې هغوی د په دغه نه د څونه کلونو کېږي دوی فرانسه کې پراته دي، تقریبا تر لاسو نه ماخوا ډېر کلونو کېږي چې دلته فرانسه کې د خپله ژبه یې سمه نه ده زده. په دې باندې نه پوهېږي چې هغه خپل رسمي کارونه په څه ډول فرانسوي ژبه نه په فرانسوي ژبه خپله پښتو خو پرېږده چې د ځینې وخت کمنټونه چې ګورم د ګلالۍ پر ځای ما د ګلالۍ لیکې. نو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ کله یو چا باندې نیوکه کوو یا د چا په لباس باندې خبرې کوو یا د چا په شخصي ژوند ته داخلي راوړو، موږ خپل ځان ته فکر وکړو چې زه مثلا مقابل کس باندې نیوکه کوم، آیا زه پر حقه یم که نه یم، کومې کړنې چې زه کوم دا پر حقه دي که نه. یعنې تاسې وایي چې اول د ځان اصلاح ده بیا د جهان اصلاح ده. دا ډېره مهمه خبره ده. اول تاسې باید ځانونه اصلاح کړئ. زما د کالو خبره هم پرېږدئ، اول خپل ژبه زده کړئ، خپل درسونه ووایاست، نه بې ځایه ګرځېدل، کار وکوئ. هغه ما یو څه وخت مخکې په سوشل میډیا کې دا خبره کړې وه چې یو خو دا داسې یو رواني مرضي دوی ته پیدا شوې ده، ځکه نه اسنادونه لري او که اسنادونه ولري نه کار لري، هغه په دولتي ځای کې پراته دي، هغه زحمت یې نه لیدلی. نو کله چې خوب نه راپورته کېږي، اول ما ټیک ټاک ګوري چې ما څه پوسټ کړي دي په سوشل میډیا کې، موږ چې سهار وخته راپورته کېږو په دې فکر کې چې څه یو نوی تولید کړو خپلو هېوادوالو ته چې د هغوی لپاره ګټور اوسي. نو مهمه دا ده چې دوی اول خپل ځانونو ته فکر وکړي. اوکې مننه. دا خبره موږ در سره ومنو، خو دا ته بیا منې چې ستا جامه رښتیا افغاني کلتور سره برابره ده. دا خو یو حقیقت ده چې ستا جامه نه ده برابر افغان کلتور سره. دا زه منم، ځکه زما لباس او د افغاني لباس ډېر ځمکه او اسمان فرق دی. خو زما د ژوند خپل نزاکت دی، زما د ژوند خپله یو ظرفیت دی، زما د ژوند خپله یو طریقه ده چې زه په څه ډول باندې ژوند کوم. او زما ژبه پښتو ده، زه پښتنه یم، په پښتني ټولنه کې پیدا شوې یم. که موږ پښتني ټولنې ته راسو، دا خو پښتو نه ده چې دوی ماته ښکنځل وکړي، دا خو پښتو نه ده چې دوی داسې یو الفاظ وکاري. باور وکوئ د کورنۍ مخ ته څوک ټیک ټاک نشي خلاصولی، د خپلو مشرانو مخ ته څوک یو ټیک ټاک نشي خلاصولی. یعنې موږ تر دې حده پورې رسېدلو چې دومره کښته الفاظ کاروو چې هغه هېڅ د ویلو نه دی. نو دا خو پښتو نه ده چې ته کمنټ کې یو داسې یو شی ولیکې چې هغه نه د ویلو ده نه د لیکلو ده او نه ده. که پښتني ټولنې ته راسې، دا اوس ډېرې کړنې خپله د پښتو خلاف دي. ډېر شیان د پښتو خو پرېږده انسانان خلاف دي. تر ټولو مهم دا چې تاسو خپل ځانونه اصلاح کړئ. دې خبرې ته خو زه هم دوستانو ځواب نه لرم چې دوی وایي ګلالۍ وایي صحیح ده، زه به دا منم درته چې زما جامه چې ده افغاني کلتور سره برابره جامه نه ده یا افغاني جامو سره برابره نه ده. دا خو افغاني کلتور نشي کېدلی چې تاسو ماته کنځلې کوئ. دا خو افغاني کلتور کې نشته. نو تاسو هغه هر سرحدونه مات کړل. دې خبرې زه ځواب نه لرم. البته که تاسې لرئ مهرباني وکړئ کمنټ کې ولیکئ. دا معلومه ده ځکه اول خو په اسلام کې دا نه دی راغلی چې یو چا داسې یو الفاظ وکړي. څوک چې ښه نه راځي یا څوک مثلا ستا د فکر خلاف ده، یو سالمه نیوکه وکوه، یو په مینه ورته ووایه یا په یو بل ډول ورته ووایه چې تر څو مقابل کس قانع کړي دې ته او زه متوجه سم دې ته چې واقعا ته ما سره هغه مینه لرې یا هغه احساس دی زما سره چې زما د مسلک سره د کار، زما د شخصیت سره د کار دی. هغه وخت کې زه وګورم چې اوکې
ته پر حق یې دوستانو زه به یوه خبره وکړم که تاسې غواړئ چې چا باندې نیوکه وکړئ نو ګلالۍ خبره هغه د مینې الفاظ وکاروئ چې هغه ستاسو مینې نه متاثره شي مطلب دا ګلالۍ که دا خلک تا ته مینه درکړي نو ته به هغه د دوی غوښتنې ومنې لباس جامه ټیکری ځکه دا خبره زه په ټوکه مو اړینه خپل ژوند ته په کتو سره ذاتمن د دوی غوښتنې هم ګورم او د دوی حق ته چې دوی غوښتنې ولري او د دوی حق ته دوی وړاندیزونه ولري چې زه باید سره کوم لباس واغوندم یا البته زما خپل د ژوند طریقه ده خو ما کله چې زه خپل هېوادوالی د خپلو مینهوالو مینه وینم بیا زه د مینې ته په کتو سره طبیعي خبره ده زه بدلون راولم یو څه اما که په کوم ډول چې اوس دوی روان دي هېڅکله نه ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسېږئ دوستانو نو تاسو د ګلالۍ خبرې واورېدې زه یوې خبرې واقعا متاثره کړم او زما سره ځواب هم نه اوسېدی وایي چې زما لباس خو صحیح نه ده به زه سره ومنم خو دا افغانانو سره پښتنو سره ښه ایسې ما ته به کنځلې کوئ ما ته به د ردې وایي دې لپاره بیا تکرار وایم چې ما سره خاص جواب نشته که تاسو سره کوم جواب وي نو مهرباني وکړئ کمنټ کې ولیکئ زه به ګلالۍ سره بیا شریک یم ښه ګلالۍ د افغانو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې باندې دي لنډ ډول که راته ووایې چې غوښتنې څه دي ستاسې د یو افغانې پیغلې په توګه له هېوادوالو څخه مې غوښتنې څه دي له اوسني دولت سره نړیوال غواز هم نه مني در سره اوسنی دولت کار څومره موږ ورته ووایو چې مکتبونه خلاص کړئ زما په خوله باندې نه دا ټول هېوادوال په دې باندې چغې وایي چې باید مکتبونه خلاص کړي نه خلاصوي دا یو نړیواله پروسه ده څنګه چې دغه تر کوم قرارداد چې دوی پورې په افغانستان کې دا قرارداد خلاصېږي همدغه د نجونو مخ باندې مکتب خلاص او دا معلومه ده چې دوی به دایمي نه وي په افغانستان کې زه افغان نجونو ته دا پیغام ورکوم چې قوي واوسئ خپله قوي اوسئ دولت نه هېڅ تمه ونه لرو نور معلومه ده هغوی ځکه موږ تمه درلودله یا هغوی د زده کړې سطحه دومره پورته په دریو کلیو کې به دوی یو 3-4 طرحې لیکلې ولې اما دوی تر اوسه په یوه طرحه باندې ونه توانېدل چې د نجونو لپاره څنګه یو سالم محیط برابر کړي تاسو د جنوبي زون به ووایم چې د قندهار زابل او روزګان هلمند د دې ځای د یوې پیغلې په توګه هلته په نجونو باندې حتی په رسنیو کې بندیز لګولی شي نس کولی راډیو کې کار وکړي څه ویل لري خصوصا د اوسني حکومت چارواکو ته چې څه وکړي د افغانستان د پرمختګ لپاره ستاسو یو مشوره څه ده ورته تر څو هغوی ته درسونو مکتبونو دروازې هم خلاصې سي د تعلیم دروازې هم خلاصې سي کار اهل کار ته هم وسپارل سي حقدار ته هم ورکړي او نجونو ته د کار کولو اجازه ورکړي او هغه زیات شمېر ډاکټران نرسانې معاشونه چې کم سوي دي دا دعوې زیاتې دي د دې زیاتوالي لپاره او که نه بیخي نشته چې سړی وړاندیز کړي دا سپینه خبره ده خوشحاله صاحب چې په جنوبي زون کې د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه که تعلیمي برخه ده او که د کار برخه ده اگر کار یې موږ ورتېرو هغه رسنۍ کار هم موږ ورته پرېږدو ادې اکل دومره یو زمینه دې ورته برابره کړي چې دوی درس ووایي اوس هغه زمینه ورته برابر نه ده نجونې په کورونو کې دا ته وایي د هغې غږ اورېدل حرام دي زه نه پوهېږم دا خبر دوی په کوم دلیل او کوم منطق سره کوي خو دا د دوی څخه تم هم نشي کېدلی چې دوی په لوړ معیار باندې خبرې وکړي ځکه دوی تعلیمي سطحه دومره نه ده چې سړی ورسره تفصیل ووایي یا سړی ورسره مخ ته ولاړ سي ورسره خبرې وکړي نو اوس یعنې د ګلالۍ تمه بیخي قطع شوې نه زه هېڅ تمه نه ورڅخه نه لرم صرف هغه افغانستان کې بدیل یې ویني اوس وخت کې بدیل څوک ده څوک یې بدیل کېدلی شي مثلا که دا طالبانو دولت نه وي بدیل څوک ده بدیل څوک کېدلی شي ډېری خو زموږ عام ولس ده ځکه زموږ عام ولس باید یعنې ولس کې خلک لرو چې باید بدیل یې اوسېږي مطلب دا شی ده معلومه ده ځکه دا البته ډېر غټ بحث دی یو خو زه باید دې ته اشاره وکړم چې موږ عام ولس که وغواړي یو حکومت دومره څه نشي کولی که عام ولس چې وغواړي عام ولس چې راپورته سي عام ولس چې وغواړي د نجونو مکتبونه خلاصولی شي تغییر راتللی شي خپله یې نشي خو بالکل حکومت دومره طالبان به څومره 4-5 لکه دا 1 میلیون د افغانستان نفوس نور خو 9 میلیونه خو ولس و ډېره مننه ژوندی اوسې خپلو مینهوالو ته خپلو خویندو ته کوم پیغام لرئ مهرباني ډېره زیاته مننه کوم خوشحال صاحب زه له ټولو هېوادوالو څخه مننه ستاسې له مینې څخه مننه چې دومره توجه زما ژوند ته کوئ خپل کار ته وکړئ بالکل خپل ځانونو ته پام وکړئ بل خصوص څوک چې فرانسه کې دي خپله ژبې باندې کار وکوئ او خپلې ستونزې خپله حل کړئ او ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې لیدونکو اورېدونکو له تاسې هم مننه انشاءالله چې بیا یوې بلې خپرونه کې یو بل میلمه سره راځم تاسو په بخښونکي الله تعالی سپارم ښه ده او بریالي اوسئ ښه وختونه ولرئ د الله په امان